سلامونه. د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زرپاڼې د خپرونې خوږو مینوالو ستړي مشئ. په تیرو کې مو د هوره ناول 4مه برخه را سره واورېده. اوس مو د دې ناول 5مې او وروستۍ برخې ته هرکلی کوم. هیله ده چې د دې برخې تر پایه هم زما ملتیا وکړئ. په تیره برخه کې تر دې ځایه را رسېدلي وو چې لیمې وروسته بیا پلو سترګو ته ونیو او ښه یې وژړل. واک هماغسې په ملنډو ورته کتل. لیمن ارامه په کوټې کې یوې او بلې خواته وګرځېدله. وروسته راغله، د واک په سر یې لاس تیر کړ. دا چې له ده وروسته څه پیښیږي په دې برخه کې یې سره اورو. ته مه ورخطا کېږه، خدای خو شته. د سمسور د کور د سپي په پښو کې به هم ولوېږم چې مو دا تا وبښي. که بله هېڅ لاره نه وه، د روغ خو ورپسې وتړم چې ما ته یې لاس اچول غوښتل. واک په سږمو کې وپشېده. دا هر څه ورته د هغې تمثیل ښکارېده چې د یار تر له منځه تلو وروسته د میړه د زړه خپلولو لپاره یې کوي. په زړه کې یې وویل عجیبه مکاره ده. نږدې د ما خانې کې چې د دوی په منځ کې هېڅ خبره نه وه، خو ما نشي غولولی. بیا یې مینه په خیال کې وګرځېدله. له ډېره درده یې سترګې پټې او مخ ګونجې کړ. ولې داسې وشول؟ ولې؟ هغه تر ملا ځانه په دې چورت واهه چې په څه ډول امام له مخې لرې او له مینې سره یو ځای شي. مګر هغې بیا ټوله شپه په دې سوچ کاوه چې څرنګه له دې مصیبته میړه وژغوري. دا یې له پوښتنو څرګندېدله. واک همداسې ښودله چې د هغې سره همغږی دی. وروسته د ملاذان پر مهال د لیمې سترګې پټې شوې. که څه هم ترور خپلو بچیانو ته ویلي و چې هغوی په خپله خوښه پاڅېدو ته پرېږدي، خو د څاښ په 10 بجو ورته سودا پیدا شوه چې ولې نه راوځي. لاړه، دروازه یې وټکوله. هیڅ چا ځواب ورنه کړ. دا ځل یې له ټکولو سره نارې هم کړې. له دننه یې د لیمې غږ واورېد چې ویلې اوس راوځو. ترور په مسکا ورڅخه روانه شوه. تر سباناري وروسته واک او لیمه د ترور دوی باغ ته روان شول چې څوک یې خبرې وانه وري. باغ د کلي نه لوړ د غره په لمنه پروت و او د لرې سیند څخه ورته د ګړنګونو پر سر نرۍ ویاله تېره شوې وه. واک د خپل پلان د پلي کولو لپاره دا د شاوخوا سیمې د څېړلو ښه موقع وګڼله. باغ دومره لرې نه و، په څو شېبو کې ورسېدل. خو واک د باغ او سیمې ښکلا نه بلکې د خپل مطلب لپاره مناسب ځای کود. یو وخت وړاندې تر نرۍ ویالې لاندې ګړنګونو ته پام شو. په زړه کې یې وګرځېده که د سمسور پلار نه وی لیدلی نو دا د لیمې د وژلو ښه ځای وه. که د سلی نو دا د لیمې د وژلو ښه ځای وه. بس ویلې به مې وایه چې پښه یې وښویېدله، خو اوس یې څوک را سره مني. بس یوه لاره ده، دا مړکه او زه پټ شه. خو چیرې؟ وروستي فکر یې چور ډېر خراب کړ. د دې لپاره چې د میرمنې ورته پام نشي نو بېګانیو خبرو ته یې دوام ورکړ. پولیس خاصې په خبرو نه غولېږي. نه، هغوی ثبوت غواړي. بس ته وایه نو چې ما ته یې لاس اچوه. هغه یې نه مني. لیمې په زړه تنګۍ وویل اوس خو همدا یوازینۍ لاره ده. بله لاره چې م پیدا کړه بیا به هغې باندې فکر وکړو. نشته، هېڅ لاره نشته. بله لاره د کومه شي؟ ما سړی وژلی سړی. هغه جبره ساه واخیستله. بیا یې زیاته کړه کې بله لاره نشته، بس دا مې لاره ده. وروستۍ خبره یې له ډېره درده په خریدلي غږ له ستوني راووتله. لیمې په ژړاند اواز ژر وویل وایي خدای دې نه کي، خدای ته وګوره، داسې مه وایه. هغه بیا په ژړا سره شوه. واک ورته حیرانې کتلې. هغې په ژړا کې وویل دا ټول زما تور بخت دی. زه خو خدای غمونو ته پیدا کړې وه، اوس یې میړه راته په غمونو واړوه. بیا یې سترګو ته د څادر په لب ونیو. واک هماغسې حیرانې ورته کتلې. نه یې ښه ویل او نه بد. تر څه ځڼ وروسته لیمې بیرته څادر له سترګو لرې او وړاندیز وکړ.
که بیخي کومې خواته لاړ شو او ځانونه پټ کړو، واک بیا هم سترګو ته ځیر شو چې هغه رښتیا ارامه ژوند پرېږدي او د ده سره د تښتېدو او سرګردانه ژوند غوره کولو هوډ لري که درواغ. وروسته یې تایید کړه. بس دا خبره لا دونه بده نه ده، خو دې نه مخکې نه کومک غواړو. بس هېڅوک کومک نشي کولی. واک شاوخوا ځایونه په ځیر کتل. لیمه وړاندې ورغله او په کلکه یې وویل غلی خو نشو کېناستلی، تر څو چې ژوندي یو کوښښ به کوو. واک هغې ته بیا په ځیر وکتل. وروسته یې مخ بلې خوا ته واړاوه. لیمې ته یې زیاته کړه موږ خو یوازې نه یو، ستا پلار دی ستا کورنۍ ده، زما پلار دی زما کورنۍ ده. کیدای شي هغوی یوه ښه لاره پیدا کړي. داسې خو نه ده؟ د واک زړه د پلار د نوم په اورېدو ډک شو. پلار او مور به مې اوس څونه زبرېږي. بس څونه خوشحاله و چې زوی د واده خاوند شوی دی، دی به مسیان پیدا کړي. ناڅاپه د باغ د دروازې ګړز شو. دواړو جټکه وخوړه. کله چې مخ ورواړه ویې لیدل چې یو تن پولیس په نظامي جامو کې د دوی خواته روان دی. د واک رنګ تک زیړ واوښت او یو ډول د ډار زګیروی له خولې وخوت. لیمې ورته په اندېښنه سترګې واړولې. همدا چې واک د تېښتې په نیت قدم واخیست، هغې ژر له مټې کلک ونیو او غلی پوی کړ. مه ډارېږه، دا مې د ترور تربور دی. واک پولیس ته بیا په څېړونکي نظر وکتل. د هغه مسکا یې ورو ورو ډار کم کړ. پولیس وړاندې راغی. لومړی د قدر په سترګه د واک په دریشۍ نظر واچوه او وروسته یې په خپل غوښین لاس نظامي سلامکي وکړه. ستړی مه شې ځوانه. بیا په نسبتا نرم غږ زیاته کړه زموږ کلی دې خوښ شو که نه؟ ښه تک شین کلی دی. واک د لاس ورکولو پر مهال په مصنوعي مسکا سر وخوځاوه او په لاړو تېرولو یې ځواب ورکړ هو بس ډېر ښه دی. ګوره داسې پاکه هوا په ښار کې نه پیدا کیږي. واک په سر خوځولو تایید کړه. ناببره پولیس د هغه څېرې ته ځیر شو. بیا یې په اندېښنه مخ لیمې ته واړاوه. د ماما لورې دا مېړه دی لکه چې دلته خوښ نه دی. د هغې پر ځای واک په بیړه ځواب ورکړ نه داسې نه ده، بس زما دا ځای ډېر خوښ دی. نو ولې داسې خفه ښکارې؟ ګرانه زه پولیس یم، ما نه هېڅ شی نه پټېږي. دا ځل لیمې مداخله وکړه. نه نه وروره هغه لږ ناجوړه دی. داسې شین ځای د چا نه خوښېږي؟ ښه ګوره که ډاکټر ته ځي موټر شته، تاسې خو زموږ میلمانه یئ، امر وکئ. لیمې مننه وکړه او ویې ویل چې دومره ناجوړه نه دی، دې ته اړتیا نشته. پولیس په مسکا او عسکري سلامي ورکولو بیرته روان شو. خو د باغ په دروازه کې یې چورتي شاته وکتل. د لیمې او واک رنګونه بیا تک زیړ واوښتل، خو پولیس هماغسې چورتي ووت. د غرمې تر ډوډۍ وروسته دواړه بیا باغ ته لاړل. خبرو او فکر کولو لپاره تر ټولو ښه ځای ګاڼه. واک ته بیا د خلکو د نشتوالي له امله ښه ښکارېده. هغه پرېکړه کار به نور نه ټالوي. همدا نن به د لیمې نه ټولو بدمرغیو غچ اخلي. د همدې لپاره یې د ترور له کوره یوه غټه چاړه هم پټه راخیستې وه، ځکه یې کله کله د کورتۍ په جیب لاس تېراوه. مګر په پیل کې یې هڅه کوله داسې لاره پیدا کړي چې دی وچ له اوبه ووځي. دواړه نارامه ګرځېدل را ګرځېدل. لیمې کلي کې د ترور دوی دروازې ته کتل او په دې چورت وهه چې هغې ته ووایي که نه. خو واک په دې فکر کې و چې د خپل پلان د ترور د شتون څخه څرنګه ښه ګټه اوچتولی شي. سره له دې چې مخکې تر غرمې له لیمې سره خبرو کولو په خپل هوټ کې لږ زړه نازړه کړی و، خو بیا یې هم پلان کې د تغییر راوستلو نیت نه درلود. لیمې یودم جدي ور وکتلې او خپله پرېکړه یې ور واوروله. زه وایم ترور ته به ووایو چې ښار ته لاړه شي، زموږ د کورنیو سر وغږېږي. همدا ښه لاره ده. واک په سره څنډلو رد کړه. زه وایم پرېږده چې ترور را سره شاوخوا وګرځي، موږ دلته بلد کي وګورو چې که تنګه راشي چیرې پټېدای شو. بس ښار ته خو بیا هم تللی شي. لیمې یودم کلک مخالفت وکړ. نه نه زه تا یوازې کله پرېږدم، که په تا سخته راشي چې زه نه یم څوک به در سره کومک وکړي. واک چې هر څومره د هغې سره ډېر غږېده هغومره یې د خپل پلان په سموالي شک زیاتېده. هغه غلی شوه.
وروسته یې زړه نازړه زیاته کړه. که رښتیا راشي زما دغه پولیس شاته کتل خوښ نه شول. دا یې لکه د واک د زړه خبره چې کړې وي. هغه ژر په اندېښنه غبرګه کړه. هو والله زما هم خوښ نه شول. هسې نه چې هغه پوه شوی وي یا مخکې د مخکې پوه و د خپلو معلوماتو د کره کولو دپاره زما لیدو ته راغلی واوسي. ته ورخطا کېږه ما. خدای مهربانه دی داسې به نه وي. خو بیا هم زه د همدې دپاره وایم که نه چې ترور ته هر څه به ووایو. که نور څه نه وي د پټېدو د ځای مشوره خو به راکړي. د پټېدو د ځای خبرې کړ. مطمئن و چې دغه ګړنګونو کې کولی شي په اسانۍ خپل پلان داسې عملي کړي چې ترور پوه نه شي. مثلا په لار کې لیمه د ګړنګ خواته او ترور منځته کړي. وروسته خپله پښه په کومه تیږه کې بنده او ځان په ترور وغورځوي. هغه په لیمې ولګېږي او په نتیجه کې تر ګړنګ لاندې ولویږي. په دغه صورت کې به ترور په پیښه د تصادف فکر وکړي. واک ځکه ژر ومنله. هو سمه خبره ده. دواړو په بېصبرۍ لاندې کلي ته کتل چې ترور به کله را روان شي. ناڅاپه یې سترګې د پولیسو څخه په ډک رنجر موټر ولګېدل چې د ترور د کور مخې ته ودرېد. څو تنو وسلوالو د موټر له باډۍ نه ځمکې ته ټوپ کړ او سم د لاسه په کور ننوتل. په دې کې هیڅ شک نه و چې هغوی په واک پسې راغلي دي. بله لاره نه وه. دواړه په وارخطایي او بیړه او د غره په لمنه د ګړنګ په سر په نرۍ ویاله مخ په بره روان شول. زړونه یې سخت دربېدل. د واک په سر کې د خپل پلان د عملي کولو فکر بیا وګرځېد. په منډه کې لیمې ته وکتل چې په تښتېدلي رنګ یې ورسره منډې وهلې. له بله پلوه دا ورته هم ښکاره خبره وه چې هغې اوس تمثیل نه کاوه بلکې د رښتیا یې ورسره په خپلو نازکو پښو په خطرناکه لاره ملتیا کوله. واک حیران پاتې و چې څه وکړي. هغوی لا دومره لرې شوي نه و چې هماغه کلیوال پولیس باغ ته راپورته شو تر څو د مجرم د نیولو ویاړ یوازې ده ته ورسېږي. خو ویې لیدل چې په باغ کې څوک نشته. پوه شو چې د پولیسو په لیدلو تښتېدلي دي. په منډه له باغه ووت او کله چې برې خواته له دیواله راتاو شو سترګې په دواړو ولګېدلې چې په تېښته به. سمدلاسه یې د درېش غږ وکړ خو هغوی ونه درېدل. یوه هوایي ډزه یې هم وکړه خو بیا یې هم کومه ګټه ونه رسوله. دی هم ورپسې په منډو شو. تر لږ ځنډ وروسته نور پولیس هم ورسره ملګري شول او ګواښونه یې کول چې که ونه درېږي وبه یې ولي. لیمې چې ولیدل پولیس په بیړه ورنږدې کېږي په منډه کې یې میړه ته په څه حساب وویل راځه چې ودرېږو. تښتېدلی نه شو. چیرې به وتښتو؟ واک بیا په چورت هغې ته سترګې واړولې او په زړه کې یې وګرځېدل چې همدا یې ښه ځای یو ښه وخت نه دی. که هغه ودرېږي خو له لاسه وځي او دی واک خو څه په یو قتل څه په دوه. ویل هغې هم د اعدام سره مخامخ دی. هغې ژر وپوښتل ولې چورتې شوې؟ بس زه دا غلطي نه کوم. په خپله ځان مرګ ته ورکم. لیمې لنډه شیبه زړه نازړه چورت واهه. وروسته یې وویل څنګه چې ستا خوښه ده او نور خپلې منډې ته دوام ورکړ. په داسې خطرناک حالت کې چې د پولیسو لخوا د ویشتلو امکانات هم وه د لیمې ملګرتیا واک ته بیخي حیرانوونکې وه. هغه ناڅاپه په ټینګار ورڅخه وغوښتل ته وګرځه زما پرېږده خپل کار ته. نه چې په تا څه راځي په ما دې هم راشي. د واک په زړه کې د میرمنې په وفادارۍ باور پیدا شو. هغه په تلو کې څو ځله د میرمنې څېرې ته په څېړونکي نظر وکتل. کله چې د غره په لمنې راتاو شول یو لوی سیند یې ولید. پولیسو بیا خطایي ډزې وکړې. ښځه او میړه د وارخطایۍ نه په ځمکه ولوېدل خو بیرته ژر راپورته شول. ویې لیدل چې لږ بره د سیند په تنګه برخه کې یو لوی چارتراش د پله په توګه ایښودل شوی دی. په ډېرې چټکۍ ځانونه هماغه ځای ته ورسول او ورباندې تیر شول. د پله په بلې غاړې کې واک په ځمکه کېناست او چارتراش ته یې پښې تمبه کړې چې سیند ته یې وغورځوي. خو زور یې ونه رسېده.
بیا یې په ډېرې وارخطایۍ لیمې ته نارې کړې ته راشه هله زر کوه پښې تمبکه چې دا پوله وغورځوو زر کوه که نه څه ته ګورې هغه هم کېناسته او خپل نازک یو زخمي پښې یې چارتراش ته تمبه کړې واک د هغې د پښو څخه سترګې د هغې ځورېدلې څېرې ته واړولې او اوس یې د مېرمنې په وفادارۍ کې هیڅ شک نه ده ځکه یې باڼه نمجن شول تر څو پولیس را رسېدل هغوی چارتراش سیند ته وغورځاوه اوس نو دلته د پولیسو لپاره د تېرېدو هیڅ لاره نه وه د دې لپاره یې باید یوې پراخې برخې ته ځانونه رسولی وای چې اوبه پکې تیتې وای او بیا په سیند ورګډ شوی وای دغه کار ډېر وخت نیوه واک په پښو ودرېده وروسته یې لیمه له لاسه ونیوله او په کروندو کې په نسبتا نرامو ګامونو روان شو دا لومړی ځل و چې هغه د مېرمنې لاس په دومره مینې نیوه اوس هغې په تعجب د میړه سترګې د خپلو سترګو تر برید لاندې نیولې وې پولیسو بیا نارې وهلې چې راوګرځئ خو واک خپلې لارې ته دوام ورکوه هغوی لیدل چې مجرم یې له لاسه وځي ځکه یې لومړی څو خطایي ډزې وکړې میړه او مېرمنې سرونه د مرمیو له ډاره ښکته ونیول او په منډو شول بیا ډزې وشوې یو وخت واک له ناڅاپي جټکې سره اخ کړ لیمه یې خوشې کړه او خپله تر څو سرکونډۍ وروسته پړ مخې په ځمکه ولوې هغې په چیغه ورمنډه کړه د میړه مخې ځان ته راتاو کړ په بیړه او ژړا یې ورڅخه وپوښتل چې څه خبره ده پاڅېږه خو واک چې له ساه اخیستنې سره یې په وینو سره سینه پورته ښکته کېدله سر وخوځاوه او په ارام غږ یې وویل او ولګېده نشم تلای لیمې له چیغې او ژړا سره په غېږ کې کلک ونیوه تلای شي ولې نشې تلای پاڅېږه ته باید لاړ شې واک له سر خوځولو سره سترګې مړاوې پټې کړې ما نه هر څه پاتې دي لیمې په چیغو ژړل هغه بیا په سر خوځولو د غلي کېدو اشاره وکړه ورپسې په ستوني کې په بندېدونکي غږ وویل ته رښتیا هوره یې هغې لکه لیونۍ له چیغو سره وارخطا یو بلې خواته وکتل د سیند د پورې غاړې خلکو ته یې نارې کړې اوه د خدای دپاره کومک وکئ واک لاس په خپلو کمزورو ګوتو کې ټینګ کړ کله چې هغې مخ ور واړوو نو یې تکرار کړه ته هوره یې هوره همداسې پاکه او ښکلې وي لکه ته خو زما هوره نه یې دغې خبرې دومره د لیمې پام ځان ته واړوه چې د خبرو اورېدو لپاره یې ژړا لږه ورو شوه واک چې د هغې په سینه سر ایښ او له لاندې سترګو کې ورکتل زیاته کړه زما هوره مینه وه ما ته هغه د هر چا نه ښکلې وه پاکه وه خو احمق وم د واک له سترګو اوښکې راووتلې او په دوړو ککړه مخې لاره جوړه کړه وروسته یې بیا خوله خلاصه کړه احمق وه خپله خوښه مې پرېښوده د خلکو خوښه مې مهمه وبلله هغه څو ځلې په سختۍ ساه واخیستله خو بیرته نسبتا ارام شو او بیا یې سترګې د لیمې څېرې ته واړولې ما ځان د مینې څنګ ته تر ټولو ښه نارینه احساساوه زړور میړه خو واده مې تا سره وکړ لیمې اوس په سک ژړل هغې ته د لومړي ځل لپاره د میړه سره د خپلو ستونزو د پیدا کېدو راز سپړل کېده واک چې شیبه په شیبه یې خبرې ستېدلې ادامه ورکړه اما ما ویل زما ښځه باید داسې وي چې نورو خلکو ته ښکلې وي چې هر څوک په حسرت راته وګوري نور نو هر څه په خپله سمیږي خو زه او ته تر اخره یو د بل په طبع پوه نه شو د هغه ساه اخیستل بیخي تیز شول د نننی فشار ورباندې دومره زیات و چې دوه ځله د ها کولو سره په ټکان سر وار شو او بیرته د لیمې په غېږ کې خوشې شو وروسته یې بیا په وینو ډاکه خوله پرانیستله هر څه خپله نه سمې د خلکو خوښه نه د زړه خوښه غواړي که دا نه وي هر څه خرابېږي زه اوس پوه شم خو ناوخته
دا د ژوند وروستی خبره وه. ورپسې 2 ځلې شټ وهل او له مخ اړولو سره یې سترګې ودرېدلې. لیمې له غمه ډکه څېره اسمان ته پورته او دردمنو کړیکو یې په ګړنګونو کې انګازې وکړې. د سیند څخه راتېر شوي او د دوی په لور په منډه را روان کلیوال او پولیس ناڅاپه په خپل ځای حق حیران ودرېدل. وروسته یې په بیړه ځانونه ورسول او د ښځې او میړه شاوخوا یې د حیرانو او خواخوږو څېرو کړۍ جوړه کړه. د زرپاڼې د خپرونې درنو اوریدونکو، دا هوره ناول 5مه برخه مو همدومره وه او د همدې برخې په اورېدو سره دا ناول هم پای ته ورسېد. تر یو ځل بیا ویو چې زه واحد الله امان ستاسې درانه چوپړ ته راځم. تر هغه مو په لوی او مهربانه څښتن ته لاس سپارم. لوی الله مو مل شه. د خدای په امان.